بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لومړی ټولو هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې زموږ چینل تعقیبوي او سبسکرایب کړی دی. کوم تر دې دمه پورې نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ. که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. د لینک کاپی کولو لپاره په کاپی بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او پوښتنې مو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. Intercom 2000 Book 1 International Communication Language Learning Program Unit 3 Part 2 د انګلیسي ژبې زده کړه. Unit 3 Is Bob there? Unit 3 Grammar. د یونټ کې مثال د مونږه دلته په دې درس کې د دریم یونټ ګرامر دلته تشریح کوو. مخکې د دې نه چې مونږه درس پیل کو نو ښه خبره دا ده چې تاسو په ګرامر باندې پوه شئ او بیا تاسو سره په درس کې کومه ستونزه نه وي یا د کومې ستونزې سره مخ نه شئ. راځو په دې یونټ کې مثال د پرزنت کنټینیوس یا حال جاری زمانه په جملې کارول شي یا حال جاری زمانه کار شوې ده. اوس راځو د حال جاری زمانه تعریف ته راځو. present continuous or present progressive tense. حال جاری زمانه. The present progressive, also known as a present continuous tense, is formed with the verb be in the present participle or ing form of the main verb. We use this tense to talk about action that are in progress at the time of speaking and temporary action. We can also use the present progressive to talk about future arrangement and plan. حال جاری زمانه موږ د چې سره استعمالو د to be ورب سره as mr مثال او main ورب د ing سره یا present participle سره. اوس راځو د دې استعمال ځایونو ته مثال راځو چې an action happening now کوم هغه عمل چې اوس واقع کیږي یعنی د واقع کېدو په جریان کې یا یو عمل په جریان کې هغه عمل موږ ته چک ښیي. I am teaching English to you. زه تاسو ته انګلیسي درس درکوم. You are listening to me. تاسو ما ته غوږ یاست. یعنی دلته مثال په همدا شیبه کې چې دا د present continuous tense موږ استعمالوو. He is reading the book. هغه چې همدا شیبه مثال چې کتاب لولي. She is writing her homework. هغه همدا شیبه چې خپل کورنۍ دنده ترسره کوي. I am living in California. زه چیرته اوسېږم په کالیفورنیا کې. یعنی دا یو موقتی عمل دی یا temporary action چې دی چې موقتا یو ځای کې ته اوسېږي یا موقتا یو کار کې د هغې لپاره چې راځي present continuous tense راځي. چې present continuous tense هر کله چې تاسو مثال یو عکس مثال هغه چې هر عکس وي یا په اخبار کې وي یا په مجله کې په هر یو عکس وي نو تاسو یې تشریح کوئ. د دې دپاره به چې present continuous tense کاروئ یا چې دلته ګوروئ چې describe picture کله چې یو عکس تشریح کوئ. The boy and girl are talking. دیو سره خبرې که د خبر په حال کې دي. دا عکس به څه وخت اخیستل شوی خو نه په دې عکس کې دا چې دی د خبرو په حال کې دي. نو عکس چې هر وخت یو انځور چې تشریح کوئ نو چې به کاروئ حال جاری زمانه یا present continuous tense یا هم د present continuous ووایئ او present progressive ووایئ. دواړه یو شی دي. راځو present continuous is used to describe a longer action in progress. مثال یو لوی عمل چې کوي تشریح کوي چې مثال هغه لږ یو څه اندازه دوام کوي. I am reading an interesting book these days. په دې ورځو کې وایي زه چې کوم یو زړه پورې کتاب لولم.
مثال په دې ورځو کې ورځ شوې که نه مثال زیات وخت شو you are studying to become an English teacher و ته مطالعه کوې چې چه شي یو د انګلیسي معلم یا استاد شي نو دلته دفعتا خو ته په دې اوس خو مطالعه نه کوې مثال په دې حال کې خو د مطالعې په حال کې نه یې په دې حال کې خو ته مثال که دا وایي چې I am reading an interesting book these day په دې ساعت کې خو دا مطالعه کوي خو په دې ورځو کې دا چه کوي مطالعه یعنی دا چه ښیي لوی عمل ښیي چې مثال لوی وخت کې یا زیات وخت کې په چه کې جریان کې راځو زکی is preparing for the IELTS exam دا د آیلټس د دغه لپاره څه نیسي تیاری نیسي څوک زکی د چی لپاره تیاری نیسي د آیلټس اگزام لپاره تر اوسه خو تیاری نه دی نیولی خو روان دی مثال وندا اوس خو نه دی خو مثال مخکې نه شروع دی او دا همداسې روان دی جریان لري I am helping my brother find a new house زه د خپل ورور سره مرسته کوم چې هغه څه پیدا کړي یو نوی کور پیدا کی یعنی د مرستې کولو په حال کې یم چې مثال دا اوس خو نه یم خو شروع مې کړې پرون مې شروع کړې نن مې شروع کړې سبا یې ګورم مثال دا د کور لټون چې دی په جریان کې دی I am starting my university degree in July زه مثال خپل د پوهنتون ډیګري په څه وخت کې شروع کوم جولای کې مثال جولای اوس څه دی اپریل دی اپریل جولای یعنی څو میاشتې وروسته شو نو دا مثال څه شو یو لوی عمل یا راتلونکی near future هی we use the present progressive for the near future plan I am meeting Zaki later زه به وروسته زکی وګورم یا ملاقات وسره کوم I am coming to your party this week زه به دې اونۍ ته ستا دغه ته راشم پارټۍ ته راشم I am spending it with my family زه اختر د چا سره تیروم د خپل کورنۍ سره تیروم Noman is learning to drive tomorrow سبا ته به څه کې نومان به څه کې زده کول به پیل کې زده کوي به څه زده کوي به موټر چلول They are moving on 6th دیو څه وخت په شپږم تاریخ به انتقال شي لاړ به شي راځو د present progressive یا present continuous tense structure یا فرموله ته راځو affirmative present continuous formula مثال دا چې ده مثبته کله چې مثبته جملې لپاره استعمالوي د مثبته جملې لپاره لومړی چې ده subject بیا to be او present participle او rest of the sentences subject یا به noun وي یا به pronoun وي یا به اسم وي یا به ضمیر وي نو فاعل یو عمل چې تر سره کوي هغه به څه وي فایل به څه وي یا به اسم یا به زکی وي احمد به وي یا به هی شي دی وي to be به کوم یو وي is are present participle سمانه present participle verb main verb د plus ing سره دته څه وي main verb plus ing دته present participle حالت وي rest of the sentences نور جمله تکمیلون کې چې باقي څه جمله تکمیلوي دا چې د مثبت حالت دا اوس راځو منفي حالت negative present continuous formula فقط دلته وګورئ مثال subject هماغه subject دی to be هماغه to be دی خو په منځ کې موږ څه اضافه کړی دی دلته not اضافه کړی دی څه اضافه کړی not اضافه کړی دی فقط تاسو د not اضافه کولو سره د وروسته د to be نه دا جمله څه کوي منفي کوي present participle نور هماغه ورباندې rest of the sentences اخره کې دې کې نقطه دی دې تم نقطه دی راځو interrogative present continuous formula چې شته سوالیه ته راځو سواله کې وګورئ دلته موږ په دواړه کې
فقط سبجیکټ ګوره دلته سبجیکټ و دلته هم سبجیکټ و دلته هم ټو بي و دلته هم ټو بي و د ټو بي نه وروسته دلته ناټ اضافه شو د منفي دپاره خو دلته هم نقطه هم کېښوده دلته هم نقطه کېښوده. په دې استراکچر کې یوازې ناټ د ټو بي نه وروسته د چی دپاره د منفي جملې دپاره موږ اضافه کو د دې استراکچر کې اضافه شو. اوس راځو انټراکټیو سوالې دپاره فقط د چی د سبجیکټ او ټو بي ځای بدلوي. ټو بي چې دی د سبجیکټ په ځای راځي ګوره دلته د سبجیکټ په ځای راغلی دی مثال او سبجیکټ چې دی ټو بي ځای ته راځي یعنې سبجیکټ فاعل چې دی هغه به د چی نه وروسته راشي د ټو بي نه به وروسته راشي. بیا present participle verb plus ing rest of the sentences to be subject present participle rest of the sentences او اخره کې به څه کېدی سوالیه. هر کله چې تاسو سوالیه جمله جوړوئ نو دې ته متوجه اوسئ چې یو جمله سوالیه کوئ نو اخره کې به ورته سوالیه کېدی. راځو سبجیکټ کن بي pronoun چه وی I کېدای شي ضمیر مثال سبجیکټ فاعل کېدای شي چې څه وي ضمیر وي. ضمیر چې I زه یو ته یا تاسې یو ته او تاسې تاسې د پاره استعمالیږي. هی هغه سړی شي هغه ښځه اګ دا وي موږ دی دوی دا څه شو ضمیرونه شو پروناون شو. آی سره ام استعمالیږي یو سره آر استعمالیږي هی سره از استعمالیږي شي سره از استعمالیږي اچ سره اس استعمالیږي وی سره آر استعمالیږي دی سره آر استعمالیږي. د جمع سره څه کېږي د یو وی دی د سره آر استعمالیږي آی د هی شي اچ سره څه استعمالیږي از استعمالیږي او د آی سره ام استعمالیږي. نو دا چې دی پروناون موږ ویل کېدای شي سبجیکټ څه وي پروناون وي. ګوره دا څه وي آی یو دی یا وی لکه مثال د دې دپاره موږ دا جمع دی. راځو سبجیکټ کن بي ناون کېدای شي چې سبجیکټ څه وي ناون وي او یا خلک وي people place things. He is watching movies دلته څه راغی ضمیر لکه پروناون راغی پروناون هم استعمال کو چې هغه څه ګوري یو فلم ګوري. Zaki is playing a computer game. زکی څه کوي کمپیوټر گیم لوبه کوي. مثال دلته د ناون یا زکی په خپله څه دی ناون دی. The machine is making a noise. دا ماشین څه کوي اواز کوي یو اواز کوي که نه څه اواز کوي یو اواز کوي. دا څه شو یو شی شو. زکی and نومان are speaking پښتو نومان او زکی پښتو خبرې کوي. مثال دا څه شو ضمیر شو جمع شو دی د دې په ځای موږ چې دی آر استعمالولی شو. This coffee shop is making very good coffee. مثال دا څه شو پلیس شو. موږ دلته دا استعمال کړ چې مثال موږ هلته وویلې چې ضمیر کېدای شي چې ناون یا څه وي پروناون وي نو دلته موږ دا استعمال کړو. راځو اوس دلته لومړی دغه ته راځو چې مثبت جملو ته وی I am reading the book زه کتاب لولم یا د کتاب لوستلو په حال کې یم. She is working right now دا همدا شی به کار کوي یعنی د کار کولو په جریان کې دی. He is teaching English to you دا تا ته انګلیسي درس درکوي. They are going to school دوی مکتب ته ځي. دلته راځو په دې کې مثال مثبته کې subject to be verb plus ing یا present participle او complement مثال دا دی. دلته څه دی subject دی ام چې دی چې to be دی reading چې دی verb plus ing دی او the book چې دی دا چې complement. مثال په همدغه شکل سره شي is د په دغه شکل سره دا څه دی جملې دلته تاسو پکې په خپله پیدا کوئ چې مثال سبجیکټ کومه دی په دې کې او مثال to be کومه یو دی او ورب او ing او کمپلمنت مثال جمله تکمیلونکې rest of the sentences.
راځو منفي ته. دلته مثال subject to be یا be یا helping verb هم دې ته وایي. as am are ته helping verb هم وایي. تاسو ورته ویلی شئ چې helping verb. مثال د دې نه وروسته دلته not اضافه شوی، بیا هماغه verb ing دی او complement وایي are the rest of the sentences. ګوره دلته I subject دی، I am not reading the book. I چې subject دی، am to be the not دلته دا not هم اضافه کړو د منفي کولو لپاره. reading the book reading چې شو word plus ing شو، the book چې د rest of the sentences یا complement یا جملې تکمیلونکې. she is not working right now هغه اوس کار نه کوي. he is not teaching English to you. they are not going to school. دغه مثبت جملې دلته موږ چې کړې په منفي باندې واړولې یا تبدیلي کړې. اوس راځو سوالیې ته. ګور دلته فقط to be مخکې راغی یا helping verb مخکې راغی او subject ورپسې فاعل، یعنی فاعل چې شته وي subject هغه یا به ناون یا پروناون چې عمل تر سره کوي، عمل تر سره کوونکي ته چې وي subject. نو راځو دلته مثال دا سوالیه ده. بی مثال to be مخکې راشي یا ورپسې به subject بیا به verb ing بیا complement یا rest of the sentences. ګوره همدغه جمله څنګه موږ منفي کوو، دلته منفي کړه. همدغه جمله اوس موږ څنګه سوالیه کوو، دلته اوس سوالیه کوو. ګوره am د I نه مخکې کیږي. am I reading the book. is she working right now. is he teaching English to you. are they going to school. نو دا شو جمله چې څنګه مثبته څنګه ده، منفي څنګه ده او سوالیه څنګه ده. څنګه یو جمله موږ مثبته لیکو، څنګه منفي کوو او څنګه ترېنه سوالیه جوړوو. اوس راځو موږ سوالیه په چې کولی شو په WH question کلمو باندې او word باندې هم کولی شو. what are you doing ته څه کوې. where are you going چیرته ځې، ته چیرته روانې. په همدا شیبه ته چیرته روانې، همدا شیبه ته څه کوې. مثال دا دی چې لپاره یو څه دا د لوکیشن دپاره. when is it starting دا د وخت دپاره، څه وخت دا شروع کیږي یعنی پیل کیږي، جریان کې کیږي. who is she talking to دا د چا سره خبرې کوي. why ولې، why ولې. why is she crying ولې هغه ژاړي. how is it going څنګه دا روان دی. how څنګه، why ولې، who څوک، when څه وخت، where چیرته، what څه. دا چې دی WH مثال چې موږ چې د سوالیه کولو لپاره د دې سره کارولی شو. دلته ځینې نور مثالونه دي چې مثبت افرمیټیو، مثبت نیگیټیو او انټراګیټیو. مثال I am going، I am not going، am I going. مثال د دې ضمایرو سره دا کار شوي، دا وګورئ او پریکټیس یې کوئ. راځو stative verb ثابت چې فعلونه. we do not normally use the continuous with the stative verb. stative verb include verbs of thinking and feeling. مثال دا چې دلته stative verb یا ثابت فعلونه منګه د چې سره نشي استعمالولی، د حال جاري سره نشي استعمالولی. لکه دلته believe، dislike، know، like، love، hurt، prefer، realize، recognize، remember، purpose، thinking. مثال understand، want، wish. دا موږ چې کولی شو د حال جاری زمانه سره نشو یو ځای کارولی نشو. I understand you not I am understanding you. مثال داسې نشي ویلی، ته ویلی شي چې I understand you په دې سره understand استعمالیږي، اما حال جاری حالت کې دا چې نشي استعمالیدی. په جاری حالت کې دا لغاتونه یا فعلونه نه استعمالیږي. لکه دلته د verb of sense appear مثال د احساس دغه چې دي لغاتونه چې دي نو دا چې دي د فعلونه چې دي appear، feel، look، seem، smell، sound، taste. نو دا موږ چې کولی شو
نشو په جاری حالت کې دا موږ نشو استعمال لکه اګری مثال دا شی نه موږ جاری حالت کې دلته نشو کارولای لکه this cake taste wonderful دسې ویلی شو که داسې ووایو چې this cake is tasting wonderful دا غلطه ده مثال دا موږ نشو ویلی او نه یې کارولی شو راځو پروپوزیشن ته پروپوزیشن چې د هغه کلمه ده چې جمله کې د اسم یا ضمیر اړیکه د نورو کلمو سره ښیي چې په جمله کې د اسم او یا ضمیر اړیکه د نورو کلمو سره ښیي راځو په دې درس کې دلته کتاب کې ان او آټ استعمال شوی دی ان an enclosed space یو بند ساحه کې or a general area that contain a borders or boundaries د شي دپاره استعمالو د هغه شي دپاره استعمالو چې یو دننه په یو شي کې یا یو باردر دیوال یا مثال دغه تېنه خط تېنه تاو شوی وي مونږ څنګه ناون یا پروناون مثال د دې استراکچر د څنګه استعمالولی شو فرمولا لکه څنګه د ناون پروناون پلس پروپوزیشن مثال ناون پروناون نو به وروسته چې پروپوزیشن راځي بیا other words in the sentences ورپسې نور چې شی وي په جمله کې rest of the sentences اول چې راځي ناون یا پروناون بیا پروپوزیشن او ورپسې نوره جمله راځي ټایم د ټایم دپاره مثال پروپوزیشن منګه د پروپوزیشن ساحه چې د لویه ده یعنی مشخص نه ده محدوده نه ده مشخص چې مثال یو شی پورې منګه استعمالول شو د ټایم دپاره چې ټایم دپاره سنچري پیړۍ ډیکیډ لسیزه years months seasons period of times in the future like a holiday in Easter holiday د یو مثال رخصتی ده parts of the day in the morning the parts of the day د یو برخه د ورځې سیزن مثال ورته چې مثال winter لکه د دې سیزنونه اوړی ژمی د دې سره موږ چې استعمالولی شو ان استعمالو میاشت کال لسیز د دې سره موږ چې استعمالو ان لوکیشن موقعیت چې موږ استعمالو چې کانټریز مملکت کې یو شی په مملکت کې ښیوی د دې دپاره باید چې استعمالوئ ان به استعمالوئ که په یو ښار کې ښیوی ان به استعمالوئ که نیبرهوډ یا محله کې یا ګاونډ کې ښیوی نو ان به استعمالوئ انکلوز سپیس یا یو ساحه چې مثال دغه تېنه تاو شوی وي یو باردر تېنه تاو شوی وي نو هغه به چې په دې حالت کې به چې ان کاروئ she has money in her pocket هغه په خپل هغه جیب کې چې لري پیسې لري I left my wallet in the car ما چې خپله بټوه په چي کې پرېښوده په موټر کې the children are in the garden او ماشومان په چي کې دي په باغچه کې دي they live in New York City دا چې ده دیو چیرته ژوند کوي په نیویارک سیټي کې د نیویارک په ښار کې یا they live in Afghanistan دیو په افغانستان کې ژوند کوي they live in USA دیو په امریکا یا امریکا متحده ایالاتو کې ژوند کوي ان په دې حالت کې که چېرته تاسو استعمالوئ د لوکیشن دپاره د مملکت ښار او محلې دپاره چې هغه ځای چې د هغې نه باردر یا دیوال تاو شوی یا یو خط تېنه تاو شوی وي نو په د دې څلور ځایونو دپاره موږ چې ان استعمالوو راځو آټ موږ کوم څه کې استعمالولی شو آټ a very specific point یو مشخص ځای کې د لوکیشن اور پلیس یو مشخص ځای پاینټ کې نقطې کې لوکیشن یا موقعیت کې موږ دا چې کولی شو یا د مشخص ټایم دپاره دا موږ چې کولی استعمالولی شو راځو د ټایم دپاره at 5 am په 5 بجو باندې at midnight نیمه شپه at the moment همدا شیبه at the Easter مثال د ایسټر په رخصتۍ کې لوکیشن یا ادرس دپاره موږ چې استعمالو at 8453 State Street at the station at home
at the office. د دې دپاره د دې ادرس کې د دې دپاره اوس مثال مونږه ان هم استعمالولی شو ان 458 سټیټ سټریټ ځکه چې دا کوڅه ده په دې سړک باندې on the road ان هم استعمالولی شو خو مونږ اټ هم استعمالولی شو د دې دپاره چې مشخص سړک دی او که چیرته نور هم مشخص شي چې مشخص کور ښی وی نو د هغې دپاره بیا اټ استعمالوو بیا نو هغې دپاره مونږه ان استعمالولی نشو راځو I am working at the bakery. This shop is at 698 Main Street. Someone is at the door. څوک وی څوک کوم یو په دروازه کې دی د دې دپاره موږ دا څنګه اټ استعمالولی شي We will meet at 10 o'clock. موږ به څو بجې سره وګورو ملاقات به سره څو بجې وکړو 10 بجې دا د دریم یونټ د ګرامر برخه او ورپسې به د کتاب درس پیل شي مننه چې تر دې دمه زما سره وې دا د انګلیسي ژبې زده کړې پروګرام وړیا دی که مو دا ویډیو خوښوي نو لایک یې کړئ د نورو سره یې شریکه کړئ چې تر څو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي خپل وړاندیزونه او پوښتنې د دې ویډیو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریکه کړئ تر څو دا پروګرام لا پسې ښه شي